وای هر کار به کوي او دا یو حقیقت دی. ګوره که ته چیرته غواړې په هر برخه کې مسلکي شي نو دا کار صحیح نه دی. یوازې یو برخه راونیسه، په هغه کې ځان مخکې ویسه او هغه ښه زده کړه. او دا ځکه چې په اوس وخت کې په هر بخش کې خلک ډیر دي. کله چې کار پیدا کیږي یو څوک ته ضرورت ولري نو ستا په فیلډ کې تر ټولو بهترین نفر انتخابوي. نو ته هغه وخت بهترین کېدلی شي چې تا ټول وخت او ټول انرژي په یوازې یو مسلک باندې تیر کړی وي. داسې به ستا چانس هم ډیر وي او ستا عاید به هم ډیر وي. نو کوشش وکړه چې یوازې یو برخه انتخاب کړي، هغه ښه ایکسپلور کړي، هغه کې ښه مخکې لاړ شي. که هغه چېرته یو بیخي کوچنۍ برخه ولې نه وي. لکه زه مثال درکړم، په ګرافیک ډیزاینینګ کې ته خاص لوګو ډیزاینینګ ځان لپاره انتخاب کړه. دا چې په لوګو ډیزاینینګ کې به څو ټایپونه وي، ته په لوګو ډیزاینینګ کې به کولی شي یوازې یو ټایپ انتخاب کړي او خپل ټول لوګوګانې په هغه یو سټایل یعنی یو ټایپ کې ته مخکې یوسې. په همدې یو برخه کې به ډېرې لارې درته پیدا شي چې تا به حتی تصور هم نه وکړی چې په دومره کوچنۍ برخه کې د څنګه کولی شم دومره ډېر عاید ولرم. او دا ځکه چې کله چې ته یوازې یو برخه انتخاب کړې نو ته په ټولو کې بهترین کېږي او د ټولو خلکو توجه هم تا ته راوړي.